بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو سلامونه او نیک هیلې. په تېر درس کې موږ تاسې آرټیفیشل انټلیجنس وپېژانده. موږ ویل چې مصنوعي ذهانت کله چې یو ماشین ته یا یو سافټویر ته مصنوعي ذهانت ورکړل شي نو د هغه ماشین قدرت د فعالیت زیاتېږي. هغه ماشین کولی شي په خپله باندې یو څه وکړي، ډیسیژن واخلي. لکه مثلا چیټ جی پی ټي نن سبا د آرټیفیشل انټلیجنس یو ډېر ښه مثال دی. موږ تاسې هغه نه پوښتنه کوو، هغه فکر کوي په ټول کوم معلومات چې د هغه سره موجود دي په هغې کې ګوري او بیا یو بهترین ځواب موږ تاسو ته راکوي. دا آرټیفیشل انټلیجنس دی. د هغه د فکر کولو قوه زیاتېږي، د هغه د ځواب ورکولو قوه څنګه کېږي؟ زیاتېږي. راځو نن موږ تاسې کاینډز اف آرټیفیشل انټلیجنس، د آرټیفیشل انټلیجنس اقسام. آرټیفیشل انټلیجنس دوه قسمه دی، یو جنرال ای آی دی او یو نیرو ای آی دی. دلته که زه د آرټیفیشل کلمه د دې څخه لرې کړم د یو څه وخت لپاره او دلته ای لرې کړم جنرال انټلیجنس، او که داسې موږ ووایو نیرو انټلیجنس، دا ډېر زیات ښه راځي. انسان چې دی هغه چې کوم انټلیجنس یا ذهانت لري هغې ته موږ تاسې جنرال ویلی شو، جنرال. او ماشین چې کوم ذهانت ورته ورکول کېږي یا موږ تاسې آرټیفیشل انټلیجنس ورته وایو، دا په حقیقت کې ملګرو نیرو انټلیجنس دی. تاسو ګورئ انسان مطالعه کوي، انسان مختلف صلاحیتونه لري. لکه مثلا موږ تاسې دلته لګیا یم، یو انسان لګیا دی اشپزي کوي، بیا هغه چې اشپزي کله تیاره شي بیا هغه په میز باندې ږدي، بیا ورسره په څنګ کې ټي وي هم ګوري، هغه ډوډۍ هم خوري. د دې سره په څنګ کې دلته یو نفر چې بل ورسره په میز باندې ناست وي هغه سره هم خبرې کوي. یعنې په یو وخت کې دا د مختلفو فعالیتونو ترسره کولو قدرت او قابلیت لري. دې ته ویل کېږي جنرال انټلیجنس. د تر اوسه پورې انسان دا قابلیت لري. بل طرف ته موږ تاسې نیرو انټلیجنس لرو. ماشین مثلا یو موټر دی ډرایورلیس، یو ډرایورلیس موټر دی، ډرایور نه لري. دا موټر که چیرته د امریکا په سړکونو کې وي، یو موټر دی ډرایورلیس، او دا د امریکا په سړکونو کې ټرین شو، مطلب یوه لاره ده، د دې ځای څخه یو نفر دی په دې کې ځي، مختلفې لارې دي د یو ښار څخه بل ښار ته دا رسیږي. دغه ماشین لومړی ملګرو څه کېږي؟ دا ماشین په دې لاره باندې ټرین کېږي، صحیح شو؟ په دې لاره باندې ټرین کېږي، ورته ویل کېږي چې دلته جامپ دی، دلته به ته جامپ کوې، په دې لاره باندې به راځې. دلته دغه مکمله ډیټا د ماشین ته ورکول کېږي یا د موټر ته ورکول کېږي. هغې نه وروسته د موټر ټرین شي او په هماغه لاره باندې به ځي، همدا یې وظیفه ده، بس په دې لاره باندې به ځي او راځي. خو که دغه موټر موږ تاسې راولو مثلا د افغانستان سړک ته او دلته موږ دا خوښې کړو، هېڅ امکان نه لري دا وچلېږي. ضرور ده چې دا ماشین یو ځل د دغه لارې مکمله ډیټا، مکمله ټوله نقشه دا د ځان سره واخلي، ټرین شي په دې لاره باندې، هغې نه وروسته دا په دې باندې څه کولی شي؟ کار کولی شي. دې ته ویل کېږي نیرو انټلیجنس. یعنې یو سپیسیفیک ټاسک، یوه خاصه وظیفه موږ ماشین ته ورسپارو او هماغه وظیفه باندې دا ټرین کېږي، هغه ترسره کوي. یا که تاسو ربوټ لیدلی وي، ربوټ مو تاسو لیدلی وي، یو خاصه وظیفه کوي. مثلا په یو هوټل کې ربوټ، اکثره هوټلونو کې ربوټونو څخه استفاده کېږي. هلته څه کېږي؟ ربوټ ته یو خاص وظیفه ورکول کېږي چې مثلا ته پلانکي نمبر میز ته باید دا خوراک ویسې، یعنې هغه ټول میزونه یې اوله نه دې ربوټ ته ښودلي وي، لیارې اوله نه ورته ښودلي وي چې ته په دې لاره باندې به راځې. یعنې یو سپیسیفیک ټاسک ورته ورسپارل کېږي او هغه څنګه کوي؟ ترسره کوي. دې ته ویل کېږي نیرو انټلیجنس. انسان تر اوسه پورې جنرال انټلیجنس لري. تر اوسه پورې داسې ماشین په نړۍ کې نه ده اختراع شوی چې هغه نیرو انټلیجنس ولري. په دې باندې ریسرچ روان دی چې مثلا یو ماشین څنګه وکولی شي مختلفې وظیفې ترسره کړي، خو تر اوسه پورې انسان په دې باندې کامیاب شوی نه دی. نو دا زموږ ستاسو د نن ورځې درس و. انټلیجنس نارمل په دوه قسمه دی، یو جنرال انټلیجنس دی. جنرال انټلیجنس مطلب عمومي ډول باندې
انسان چې دی هغه جنرال انټيليجنس لري، مختلف کارونه کوي، مختلف فکرونه کولی شي، مختلف فعالیتونه ترسره کولی شي، مختلفو ځایونو کې د هغه ځای مطابق دا کولی شي خپل توافق وکړي. خو بل طرف ته نیرو انټيليجنس چې دی دا ماشین تر اوسه پورې موږ تاسو چې څومره اے آی لرو آرټیفیشل انټيليجنس چې دی هغه د نیرو په کټګوري کې راځي. یعنی ماشین ته به اولا د یو خاص ساحې یو خاص ډیټا به ورته ورکوي، د هغې مطابق به دا څه کوي، خپل فعالیت به ترسره کوي. بل یو بله خبره مهمه هم دا ده، زه دلته دا ذکر کول غواړم، انسان جنرال انټيليجنس لري. یعنې څه معنا؟ لکه دې خوا ته موږ تاسې وګورو ماشین یا آرټیفیشل انټيليجنس که موږ وګورو د نیرو انټيليجنس لري. انسان سره ډیټا کمه ده. که موږ تاسې وګورو موږ به څومره کتابونه ووایو، لس، شل، دېرش، څلوېښت، پنځوس کې ډیټا موږ سره کمه ده، خو موږ مختلف فعالیتونه کولی شو. ولې موږ جنرال انټيليجنس لرو. بل طرف ته که چیرې موږ ماشین ولرو، ماشین یا آرټیفیشل انټيليجنس، هغه که هر قسم آرټیفیشل انټيليجنس وي، هغه که چټ جی پی ټي وي، هغه که یو روبوټ وي، هغه که مختلف نور سافټویرونه وي، د دوی سره د ډیټا حجم زیات وي، یعنی ډیره زیاته ډیټا دوی سره موجوده وي، خو صرف او صرف یو سپیسیفیک ټاسک ترسره کولی شي. اوس وخت کې په دې باندې ریسرچ یا ساینټسټان لګیا دي چې څنګه وکولی شي آرټیفیشل انټيليجنس د نیرو څخه تبدیل کړي جنرال ته. خو دا تر اوسه پورې صرف او صرف د ریسرچ بیس خبره ده، تر اوسه ریالټي یا حقیقت ته دا نه دی تبدیل شوی. نو زموږ ستاسې د نن ورځې درس همدا و. زه امید لرم چې د درس څخه تاسو ډېر څه زده کړي وي.